معلومات مو لاسته راوړل. دې ویډیو کې به تاسو د چس لیډو په اړه معلومات لاسته راوړئ. همدارنګه د دې ویډیو په اخر کې به د چس لیډو او لم لیډو اناټومیک ارتباط د زړه سره په دې اړه به هم خبرې وکړو. لکه څنګه چې په تیر لکچر کې یادونه ځینې کړې وه چې په اوس وخت کې په طبابت کې د 12 لیډ سټنډرډ ای سی جي څخه کار اخیستل کېږي چې په دې 12 لیډ سټنډرډ ای سی جي کې 6 لیډونه یې د لم لیډونه دي چې هغه هم په تیر ویډیو کې مطالعه کړل او پاتې 6 لیډونه یې هغه چس لیډونه دي چې په دې ویډیو کې بیا مطالعه کوو. لم لیډونه کوم چې مو په تیر ویډیو کې موږ مطالعه کړل، لم لیډونه هغه د زړه برقي جریان په عمودي سطحه باندې ثبتوي، سیدي په ورټیکل پلین کې لم لیډونه د زړه برقي جریان ثبتوي. او چس لیډونه دا چې موږ اوس مطالعه کوو، چس لیډونه په دې کې موږ د زړه برقي جریان دا په افقي سطحه کې موږ ثبتوو. په هوريزونټل پلین کې موږ د زړه برقي جریان په چس لیډو کې ثبتوو. په دې شکل سره که چیرې د زړه څخه موږ یو مقطع واخلو او هغه د سر د خوا څخه دغه مقطعې ته وګورو، نو موږ په دې شکل سره زړه ووینو. په چس لیډو کې موږ څه کار کوو؟ په چس لیډو کې موږ په هوريزونټل پلین یا په افقي سطح کې موږ د زړه برقي جریان ثبتوو. نو دې لپاره چې په افقي سطح کې موږ د زړه برقي جریان ثبت کوو، باید موږ یو دانه الکترود د ای سی جي د زړه په داخل کې کښېږدو او یو الکترود د ای سی جي د زړه د باندې کښېږدو. په دا وخت کې که چیرې موږ دا دواړه الکترودونه د ای سی جي ماشین سره وصل کړو، نو ای سی جي ماشین په دا وخت کې په دغه محور باندې د باندې څخه داخل ته په افقي سطح باندې موږ ته د زړه برقي جریان ثبتوای شي. داسې یو لیډ چس لیډ وایو چې یو الکترود د زړه په داخل کې او یو الکترود د زړه څخه د باندې پروت سیدي. نو دلته به اوس تاسو ته سوال پیدا کېږي چې د زړه څخه د باندې په سینې به موږ الکترود کښېږدو، دا خو کار اسانه دی. اما موږ څنګه کولی شو د چس لیډو لپاره الکترود د زړه په داخل کې کښېږدو؟ دا خو نو جراحي عملیات او دا شان ته ضرورت لري چې موږ د ای سی جي لیډ د زړه په داخل کې کښېږدو. په چس لیډو کې موږ الکترود د زړه په داخل کې یو حقیقي الکترود نه ږدو، بلکې موږ یو مجازي الکترود د چس لیډو لپاره د زړه په داخل کې جوړوو. په دې ډول باندې موږ کولی شو یو مجازي الکترود جوړ کړو. تاسو دلته وګورئ. که چیرې موږ په چپه لاس، راسته لاس او په چپه پښه کې 3 دانې منفي الکترودونه کښېږدو او دا 3 الکترودونه داسې سره کښېږدو چې دوی په خپل منځ کې یو متصل ساکن مثلث جوړ کړي سیدي. او د دغه مثلث متصل ساکن مثلث مرکزي نقطه کې زړه پروت وي سیدي. په دغه وخت کې که چیرې موږ دغه 3 سره الکترودونه سره راواخلو او په یو نقطه کې دي 3 سره الکترودونه سره یو ځای کړو چې دا نقطې ته موږ سنټر ټرمینل هم ویلی شو سیدي. د برق د فزیک پر اساس باندې په سنټر ټرمینل کې دغه برقي قوه دونه ده لکه د دغه متصل ساکن مثلث په مرکزي برخه کې برقي قوه او د دغه متصل ساکن مثلث په مرکزي برخه کې حجره قرار لري. نو د دغه درو لیډو په واسطه باندې چې کوم برقي جریان راواخیستل سي او هغه موږ سره یو ځای کړو، نو دلته به موږ هغه اندازه ولتاژ ولرو یا هغه اندازه برقي جریان ولرو سیدي څونه چې د دغه متصل ساکن مثلث په مرکزي برخه کې یعنی په زړه کې چې څونه ولتاژ دی موږ به هغونه ولتاژ په سنټر ټرمینل کې ولرو. نو د دغه درو لیډو په واسطه باندې موږ یو مجازي الکترود د زړه په داخل کې جوړو سیدي. نو موږ ضرورت نه لرو چې مستقیما د زړه په داخل کې یو الکترود کښېږدو، بلکې که چیرې موږ داسې 3 الکترودونه سره کښېږدو کوم چې متصل ساکن مثلث په خپل منځ کې جوړ کړي او زړه د دغه متصل ساکن مثلث په مرکزي برخه کې قرار ولري، نو د دغه درو سرو الکترودو که چیرې موږ سره یو ځای کړو، نو موږ هغه ولتاژ په لاس موږ ته راکوي کوم چې د دغه متصل ساکن مثلث په داخلي په مرکزي برخه کې دی. نو د دغه متصل ساکن مثلث په مرکزي برخه کې زړه قرار لري. نو موږ په حقیقت کې یو مجازي الکترود په داسې ډول باندې د زړه په داخل کې جوړوای شو. اوس چې کله موږ دغه مجازي الکترود دلته جوړ کړي، اوس موږ کولی شو چې د دغه لیډ دپاره مثبت الکترود د سینې په هره ناحیې کې کښېږدو. مثلا که چیرې موږ دلته یو مثبت الکترود کښېږدو،
صحیح دی. نو په دا وخت کې موږ دلته تاسو وګورئ د سینې د داخل څخه بیا د سینې د باندې پورې په افقي سطح کې په داسې محور باندې موږ د زړه برقي جریان ثبتولی شو. او که چیرې دغه مثبت الکترون موږ د سینې په بله ساحه کې کېږدو نو موږ اوس وګورئ په مختلفه زاویه باندې په دا محور باندې موږ کولی شو چې د زړه برقي جریان ثبت کړو. موږ 6 دانې چست لیډونه لرو چې په ټولو چست لیډو کې منفي الکترود چې دی هغه همدغه مجازي الکترود دی چې دغه درو نورو الکترودو په واسطه باندې جوړ شوی دی. صحیح دی. صرف موږ مثبت الکترود موقعیت ته تغیر ورکوو نو موږ به بیا مختلفو ساحو د لارې موږ وکولی شو چې زړه برقي جریان څخه ګراف جوړ کړو. دلته به زه تاسو ته د 6 چست لیډو موقعیتونه در وښیم. بیا هم باید یادونه وکړم چې د ټولو چست لیډو منفي الکترود هغه مجازي الکترود دی چې هغه د زړه په داخل کې قرار لري. صحیح دی. موږ صرف په چست لیډو کې مثبت الکترودو ته تغیر ورکوو. صحیح دی. په اول چست لیډ کې موږ مثبت الکترود د سټرنیم هډوکي راسته طرف ته په څلورم بین العضلي مسافه کې ږدو. نو په دا وخت تاسو وګورئ چې موږ د اول چست لیډ کې په دغه محور باندې د زړه برقي جریان ثبتوو. صحیح دی. دوم چست لیډ هغه د سټرنیم هډوکي چپه طرف ته په څلورم بین العضلي مسافه کې ږدو. په دا وخت کې موږ په دغه محور باندې دلته هوريزونټل پلین کې وګورئ دلته ډېر ښه واضح معلومیږي. په دوم چست لیډ کې موږ په دغه محور باندې د زړه برقي جریان ثبتوو. څلورم چست لیډ هغه موږ په میډ کلاویکولر لاین باندې په 5م بین العضلي مسافه کې ږدو. صحیح دی. په 5مه بین العضلي مسافه کې په میډ کلاویکولر لاین باندې موږ څلورم چست لیډ ږدو. او دریم چست لیډ د دوم چست لیډ او څلورم چست لیډ په منځ کې قرار لري. صحیح دی چې دا لیډونه په دغه محورو باندې د زړه برقي جریان ثبتوي. د 5م چست لیډ دپاره مثبت الکترود هغه بیا هم په 5م بین العضلي مسافه باندې ږدو اما په انټیرور اکسلري لاین باندې. 6م چست لیډ دپاره مثبت الکترود هم په 5مه بین العضلي مسافه کې ږدو اما په میډ اکسلري لاین باندې. نو په دې شکل سره موږ 6 چست لیډونه لرو چې د ټولو منفي الکترود د زړه په داخل کې یو مجازي الکترود دی او مثبت الکترودونو ته موږ په داسې شکل باندې موقعیتونه ورکړي چې د دې په واسطه باندې موږ د زړه برقي جریان افقي سطح کې په دې شکل باندې د 6 زاویو څخه ثبتوای شو. راځئ چې اوس وګورو چې د چست لیډو په واسطه باندې د زړه د برقي جریان څخه څنګه ګراف جوړیږي. دا چې په ټولو چست لیډو کې د پی صفحې او د ټي صفحې مثبتې دي نو ځکه د هغوی صرف نظر کوو. دلته به زه تاسو ته یوازې کیو آر اس کمپلیکس یا د بوتینار ډیپولرایزیشن څخه چې کوم ګراف جوړیږي په مختلفو چست لیډو کې هغه به دلته تاسو ته در وښیم. تاسو وګورئ په چست لیډ 1 کې دلته کله چې بوتینار ډیپولرایز کېږي نو په اول مرحله کې بین البوتیني دیوال ډیپولرایز کېږي نو په دا وخت کې مثبت برقي جریان د چست لیډ 1 او مثبت الکترود خواته را روان نو په دا خاطر په چست لیډ 1 کې یو مثبت صفر رسمیږي. وروسته دستي د بوتیناتو افکس برخه ډیپولرایز کېږي چې په دا وخت کې برقي جریان د چست لیډ څخه مخالف طرف ته لیرې روان دي نو ځکه په چست لیډ 1 کې دستي یو لویه منفي صفحه رسمیږي. صحیح دی. نو په دې ډول باندې په چست لیډ 1 کې په دې شکل سره کیوارس کمپلیکس رسمیږي چې یو کوچني مثبته صفحه لري د سپټل ډیپولرایزیشن له کبله. وروسته یو لویه منفي صفحه د بوتیناتو د ډیپولرایزیشن له کبله رسمیږي. اوس که چیرې دغه کیوارس کمپلیکس په صفحو باندې موږ نوم کېږدو دلته موږ یوه مثبت صفحه لرو نو په کیوارس کمپلیکس کې مثبت صفحې ته موږ آر وایو دا چې ولټاژ یې کم دی کوچنی آر سره ښیي. وروسته موږ یو لویه منفي صفحه لرو نو د آر صفحې څخه وروسته چې کوم منفي صفحه راځي هغه ته اس وایو. آر اس کیوارس کمپلیکس په لیډ 1 کې رسمیږي. سیری په لیډ 2 کې هم په عین شکل سره یو کیوارس کمپلیکس رسمیږي اما په لیډ 2 کې به آر نسبت لیډ 1 ته به آر به ولټیج به ډیری اما اس به نسبت و لیډ 1 ته د اس ولټیج لږ کم سیری چې دلته آر اس کیوارس کمپلیکس په لیډ 2 کې رسمیږي. په لیډ 3 کې کیوارس کمپلیکس څنګه رسمیږي ګور کله چې بوتینات افکس برخه ډیپولرایز کیږي نو د بوتیناتو د
ډیپولرایزیشن په شروع کې د مثبت برقي جریان د لیډ 3 خواته رواني سیدي نو په دا وخت کې په لیډ 3 کې یو مثبت صفه رسمیږي اما وروسته دغه برقي جریان د لیډ 3 څخه تیریږي نو چې کله مثبت برقي جریان د لیډ 3 د مثبت الکترود څخه تیریږي نو په دا وخت کې دستي برته یو منفي صفه په لیډ 3 کې رسمیږي چې عموما په لیډ 3 کې دغه کیورس کمپلیکس بای فزیکلی یعنی سونه چې آر ارتفاع لري اس ام وګونه امی کې سيري آر اس کیورس کمپلیکس بیا هم په لیډ 3 کې رسمیږي او په لیډ 4 کې هم په عین شکل سره کله چې بوتینات افکس برخه ډیپولرایز کیږي نو د ډیپولرایزیشن په شروع کې د ډیر وخت لپاره د ډیپولرایزیشن صفه د لیډ 4 او مثبت الکترود خاطر رواني نو په دا خاطر یو لوی مثبت صفه په لیډ 4 کې رسمیږي ورسته چې په اخر کې د ډیپولرایزیشن صفه د لیډ 4 د مثبت الکترود څخه تیر رسي یو کوچنی منفي اس صفه په لیډ 4 کې رسمیږي سیدي دلته تاسو وګورئ د لیډ 1 څخه د لیډ 4 پورې تاسو وګورئ د آر صفه کرا غټه سول اما د اس صفه کرا کوچنی سول چې عموما د آر صفه نسبت و اس ته تقریبا د چس لیډ 3 او چس لیډ 4 په ساحه کې آر صفه نسبت و اس ته لویږي سیدي چې دته آر ویو ترانزیشن وایي ورسته چس لیډ 5 په چس لیډ 5 کې اول یو منفي صفه د سپټل ډیپولرایزیشن په واسطه باندې رسمیږي ځکه چې سپټل ډیپولرایزیشن کې یو مثبت برقي جریان د چس لیډ 5 د مثبت الکترود څخه لرې روان دي نو یو منفي صفه رسمي ورسته کله چې د بوتینات افکس برخه ډیپولرایز کیږي نو په دا وخت کې یو مثبت صفه په چس لیډ 5 کې رسمیږي دغه منفي صفه ته کیو ویو وای ځکه چې مثبت صفحې څخه د مخ چې کوم منفي صفحې دی هغه ته کیو ویو وای او وروسته موږ یو غټه لویه مثبته صفحه لرو چې د آر ویو وای سیدي په چس لیډ 5 کې کیو آر کیورس کمپلیکس لرو سیدي دلته تاسو وګورئ چې په چس لیډ 5 کې هغه اس بي کیو ورک شو دلته کیو پیدا شول په چس لیډ 5 کې هم په عین شکل سره منفي صفه د سپټل ډیپولرایزیشن په واسطه باندې رسمیږي او وروسته یو غټه مثبت صفه د بوتیناتو افکس ډیپولرایزیشن په واسطه باندې رسمیږي کیو آر کیورس کمپلیکس په چس لیډ کې موجود دي سیدي نو تاسو وګورئ په چس لیډو کې کیورس کمپلیکس د چس لیډ 1 څخه او چس لیډ 6 پورې په دې کې د آر صفه غټیږي کرا او د اس صفه کرا پسې ورکیږي او بل اخر په چس لیډ 5 6 کې کیو صفه هم پیدا کیږي نو تاسو دلته ولل چې په چس لیډو کې د کیورس کمپلیکس شکلونه څنګه دي سیدي اوس به راسو یو بلی موضوع ته هغه اناتومیک ارتباط د ای سی جی د لیډو د زړه سره سیدي لیم لیډونه خو تاسو ته معلومیږي چې دا په ورټیکل پلین کې یا په عمودي سطح کې زړه برقي جریان ثبتي او چس لیډونه دا په افقي سطح کې د زړه برقي جریان موږ ته ثبتي سیدي که چیرې زه دا دواړه سیستمونه سره یو ځای کوم نو په یو 12 لیډه ای سی جی کې موږ د یو مریض د زړه برقي جریان هم په عمودي سطح او هم په افقي سطح کې ثبتو سیدي دا کار موږ په دا خاطر کوو ترڅو موږ دا مریض زړه وکولای شو چې په صحیح ډول باندې د زړه په اړه موږ معلومات لاس راوړو یعنی که په هر ناحیه کې پاتولوژي موجود وي هغه موږ وکولای شو چې په صحیح ډول باندې معلوم وکړو دلته تاسو وګورئ لیډ 1 او لیډ 2 دا موږ ته د زړه د راسته بوتین په اړه ښه معلومات راکوای شي که چیرې په راسته بوتین کوم پاتولوژي موجود وي هغه په لیډ 1 او په لیډ 2 کې ښه معلومیږي همدارنګه بایپولر لیم لیډ 2 او بایپولر لیم لیډ 3 همدارنګه اګمنټډ لیم لیډ اف دا موږ ته د زړه د سفلي دیوال په اړه ښه معلومات راکوای شي پاته چس لیډ 3 او چس لیډ 4 په واسطه باندې موږ د زړه قدامي دیوال یا د زړه سپټل برخه موږ د دغه لیډو په واسطه باندې ښه کتای شو همدارنګه بایپولر لیم لیډ 1 چس لیډ 5 چس لیډ 6 او لیفت اګمنټډ لیډ 2 په واسطه باندې موږ کولی شو چې د زړه
چپه بوتین په صحیح ډول باندې وګورو. یعنې که چیرې د زړه په چپه بوتین کې یو انفارکشن موجود وي صحیح دی، هغه موږ کولی شو چې